طالبان وایي حکومت ته بله بهانه نه ده ورپاتې، اوس پر لویه جرګه وخت ضایع کوي. وروسته تر هغه چې افغان حکومت وویل طالبان سولې ته اراده نه لري، یا د ډلې خپل دریځ د اونۍ تبصرې تر عنوان لاندې خپور کړی دی. تبصره کې دا شوې ده چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو پایله او د مسالې د سوله ییز حل لپاره په پوره صداقت ګامونه پورته کړي دي، خو افغان حکومت یې تورن کړی دی چې د نویو پلمو او بهانو په تراشلو سره دغه بهیر ټکنی کوي. طالبانو څرګنده کړې دوی یو اړخیز ورباندې اعلان کړی او د غرض یې د ښه نیت په موخه تر 1000 تنه ډېر حکومتي بندیان خوشي کړل. خو ولسمشر غني بیا د لوی اختر په مناسبت خپله وینا کې یو ځل بیا د تعهد شویو 400 طالب زندانیانو پر نه خوشي کېدو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د دې موضوع وروستي کېدو لپاره به لویه جرګه رابولي. تبصره کې راغلی ارګ چې د سیاسي موضوع ګیري لپاره منطقي سوژه نه لري، اوس هڅه کوي څو ورځې د لویې جرګې د جوړولو پر موضوع اما آسان مشغول او د بین الافغاني مذاکراتو پروسه وځنډوي.